سلامونه او نیکې هیلې ګلونه دوستان، الله پاک دې وکړي چې جوړ روغ او د صحت جامې به مو په تن وي. دوستانو، د تېرو درسونو په دوام د 10م ټولګي ریاضي د لومړي څپرکي د عمومي تمرین 19 مثال ده. 19 مثال په دې شکل ده دوستانو، که چیرې وایي دا پولینوم په x مثبت m په دې شکل د تقسیم وړ وي چې باقي مانده یې یو وي. تاسو د m قیمت پیدا کړئ. راځو دوستانو د m قیمت پیدا کوو. د m قیمت په دې شکل پیدا کوو دوستانو، په دې شکل عمل کوو. راځو په لومړي کلم کې x جمع m مساوي 0 وضع کوو. دوستانو دا x منفي m دی، وبخئ x منفي m د مساوات دې خوا راولو، x مساوي کېږي په مثبت m دوستانو. راځو د m قیمت په پولینوم کې وضع کوو. د دې په خاطر چې موږ باقي مانده پیدا کړو. ښه، 5x مربع مثبت 6x منفي 9 مساوي کېږي. دا که تاسو فکر وکړئ، ښه ډېر وبخئ، یو ځل بیا زه د x په ځای m وضع کوو دوستانو. 5m مربع مثبت 6m منفي 9. ښه دوستانو، که فکر وکړئ په پولینوم کې کوم تغیرات رانغلل، فقط د x په ځای m ولیکل شو. نو ښه، که له بلې خوا فکر وکړئ، موږ ویلي وو چې همدغه باقي مانده ده د پولینوم. موږ ویلي وو که چیرې په دې شکل د تقسیم وړ وي چې باقي مانده یې یو شي، یو دغه د باقي مانده یو شوه. خیر، راځو یو د مساواتو دې خوا راړو دوستانو. 5m مربع جمع 6m منفي یو چې دې خوا راوړو، مثبت یو چې دې خوا راوړو، منفي یو کېږي دوستانو. منفي یو منفي 9 منفي 8 کېږي دوستانو، مساوي کېږي په 0. په لاس راغلی شکل دویمه درجه یو مشموله معادله ده دوستانو. نو راځو د x د m قیمتونه پیدا کوو. د m قیمتونه پیدا کوو دوستانو. د m قیمتونه m1 یا m2 یا m1 پیدا کوو دوستانو، مساوي کېږي په منفي b مثبت دلتا تجاذر لاندې تقسیم دی پر 2a دوستانو. راځو په دې کې موږ د یو د b قیمتونه پېژنو دوستانو. د a قیمت 15، د b قیمت 6 او د c قیمت هم منفي 8 دی. ښه، راځو دوستانو په منفي b یعنې منفي 6 جمع د دلتا قیمت دوستانو. د دلتا قیمت مو که په یاد وي، دلتا مساوي کېږي b مربع منفي 4ac دوستانو. په دې شکل د قیمت پیدا کېږي. نو که چیرې په دې شکل قیمت پیدا کړو د b مربع چې b مربع کړو 6 منفي 4 ضرب د a ضرب د c قیمت منفي 8 دی دوستانو. ښه، د c قیمت منفي 8 دی. نو دا مساوي کېږي 6 ښه منفي 4 ضرب د 15 منفي 0 کېږي، منفي 0 ضرب د منفي 8 مثبت څو کېږي دوستانو؟ مثبت 180 کېږي دوستانو. 180 جمع 6 مساوي کېږي په 6 9 180 دوستانو. نو د دلتا قیمت 180 شو دوستانو. دا د دلتا قیمت ده. ښه، راځو اوس که د m1 او m2 قیمتونه پیدا کوو دوستانو. د m1 د m2 قیمتونه منفي b مثبت منفي دلتا تجاذر لاندې تقسیم پر 2a. راځو د دلتا جذر چې ونیسو دوستانو. د دلتا جذر 14 ده. د m1 او m2 قیمتونه مساوي کېږي په د m1 قیمت که پیدا کړو منفي b یعنې منفي 6 مثبت 14 تقسیم دی پر 10 دوستانو. منفي 6 او منفي 14 منفي مثبت 8 کېږي دوستانو. مثبت 8 تقسیم پر 10 مساوي کېږي. که اختصار کړو، ښه که اختصار کړو دا په 2 4 دا په 2 15 دوستانو. د m1 قیمت همدا شو. که بل قیمت وڅېړو دوستانو، m2 قیمت یې که پیدا کړو، m2 قیمت مساوي کېږي منفي b او منفي دلتا تجاذر لاندې د دلتا تجاذر لاندې 14 قیمته تقسیم دی پر 2a یعنې 10. 2 ضرب د 15 10. ښه،
منفي د بي په ځای منفي شپږ منفي شپږ منفي څوارلس منفي شل په لسو منفي دوه دوستانو دیم دویم قیمت منفي دوه ده. همدغه قیمتونه دي دوستانو. شنا مثال په دې شکل ده که چیرې دا پولینوم په دې باندې وویشو وایي تاسو بې د دې نه چې د تقسیم عملیه اجرا کوئ باقي مانده یې وښایئ چې باقي مانده یې څه دي. راځئ د تقسیم عملیه نه اجرا کوو دوستانو. په دې شکل عمل کوو. x جمع 3 مساوي په 0 وضع کوو. د x قیمت پیدا کوو. 3 د مساواتو هاخوا وراړو. x مساوي کیږي په منفي 3. راځو د فاکتور یا د باقي مانده قضیې په اساس یې باقي مانده پیدا کوو. اسانه کولی شو باقي مانده یې پیدا کوو. راځو د x قیمت پلاس چې کوم قیمت چې د x پلاس راوړي په پولینوم کې وضع کوو. منفي 3 کل په توان د 3 جمع 3 ضرب دی د x په ځای منفي 3 مربع منفي 15 ضرب دی منفي 3 منفي 8. ښه دوستانو همدغه د همدغه لږ ساده کړو همدغه هغه ده. ښه دوستانو په همدغه باقي مانده ده. راځئ لږ یې ساده کوو. منفي 3 چې مکعب کړو منفي 28 کېږي دوستانو. مثبت منفي 3 چې مربع کړو نه کېږي. 3 ضرب 9 منفي 15 ضرب منفي 3 مثبت 15 کېږي دوستانو. منفي 8 په خپله. راځئ دوستانو منفي 28 او ښه منفي 28 په خپله لیکم. مثبت په مثبت کې مثبت 3 په 9 کې 28 کېږي دوستانو. مثبت 15 منفي 8 دوستانو. مثبت 28 او منفي 28 یو د بل سره خلاصېږي. 25 او 15 او 8 پاتې دي. 15 منفي 8 د 15 نه چې 8 لاړ شي پاتې به شي 9. موږ بغیر د دې نه چې د تقسیم عملیه مې اجرا کړه وویلی شو چې د دې باقي مانده 9 ده. که چیرې په اسانۍ پولینوم په x مثبت 3 تقسیم شي باقي مانده یې 9 کېږي دوستانو. راځئ 20 سوال ده. دوستانو د x قیمت راکړی 4 د y قیمت راکړی منفي 3 د z قیمت راکړی مثبت 2 د دې دوو افادو قیمتونه یې له موږ نه غوښتي. راځو په همدو دوو افادو کې د x او y z قیمتونه وضع کوو دوستانو. راځو د x او د y او z په ځای خپل خپل قیمتونه وضع کوو. x مربع یعنی 4 مربع 4 مربع ضرب د y قیمت منفي 3 دوستانو ضرب د z قیمت 2 جمع وسره 2 ضرب د x قیمت 4 ضرب د y قیمت منفي 3 مربع دوستانو. جمع وسره 3 ضرب د x قیمت 4 د y قیمت منفي 3 او د z قیمت هم 2 مربع دوستانو. نو راځو ساده کوو دوستانو. 4 په 4 کې 14 په 2 کې 2 په منفي 3 کې منفي 9 کېږي دوستانو. منفي 9 کېږي دوستانو. جمع ورسره 3 چې مربع کړو 9 کېږي. 9 په 4 کې 14 په 2 کې مثبت 2 کېږي دوستانو. مثبت 2 دلته دوستانو مثبت 3 په 4 کې 12 ضرب دی منفي 3 2 چې مربع کړو دوستانو 4 کېږي. 3 په منفي 3 کې هم منفي 12 کېږي دوستانو. ښه راځو منفي 9 جمع 2 جمع ورسره مثبت په منفي کې منفي دوستانو. علامه منفي کېږي. 12 په 12 کې 144 دوستانو. ښه مثبت 2 او منفي 9 دوستانو. په دې شکل کې د 6 نه چې 2 لاړ شي پاتې به شي 4 د 9 نه چې 2 لاړ شي پاتې به شي 2 او منفي علامه منفي دوستانو منفي 4 په خپله دوستانو. د دې آخري جواب کېږي منفي 144 جمع 24 کېږي 118 دوستانو. 118 همدغه جواب ده دوستانو. راځو د دویمې افادې قیمت پیدا کوو. د دویمې افادې قیمت عیني په دې شکل د x او y z په ځای خپل قیمتونه وضع کوو او قیمت یې په لاس راځي.
د اول افاده قیمت دا شو دوستانو. د دویم افاده قیمت پیدا کوو. د دویم افاده قیمت 1/2 ضرب د x مربع یعنی 4 مربع منفی 1 تقسیم پر 3 د y قیمت منفی 3 د منفی 3 مربع دوستانو. منفی 3 جمع و سره 1 تقسیم پر 4 ضرب د z قیمت 2 دی دوستانو. راځو ساده یو 4 چې مربع کو 14 په یو کې 14 په 2 8 کېږي دوستانو. منفی 3 چې مربع کو دوستانو 9 کېږي. 9 په یو کې 9 په 3 کېږي دوستانو. منفی علامه منفی ده و ښه 3 چې مربع کو همدغه منفی علامه مثبت کېږي نه کېږي دوستانو. دا منفی علامه په خپله ښه د قیمت 3 شو جمع و سره 1 تقسیم پر 2 چې په یوه کې ضرب کو 2 په 4 1 په 2 راځي دوستانو. دوستانو قیمت مساوي کېږي په 11 تقسیم پر 2. نو دوستانو که چیرې تاسو فکر وکړئ زه داسې فکر کوم چې دلته د زاید مربع ده دوستانو. زاید مربع ده دلته ښایي چې د دې په ځای قیمت وضع کړو زاید مربع 1 تقسیم پر 4 ضرب د زاید مربع 2 مربع کېږي دوستانو. 2 چې مربع کړو 4 کېږي. 4 د 4 سره خلاصېږي. دلته د دې په ځای 1 پاتې کېږي دوستانو. په دې شکل دلته چې 1 پاتې شي 8 جمع 1 9 کېږي. د 9 نه چې 3 لاړ شي پاتې به شي 6. همدغه یوه مربع د مینې دلته پاتې ده او بس خلاص. د اولې افادې قیمت منفی 1.8 او د دویمې افادې قیمت مثبت 6 شو دوستانو. 22م سوال ده دوستانو. 22م سوال د 4 جزونه لري. متن یې په دې شکل ده. وایي د درکړل شویو قیمتونو لپاره د درکړل شویو قیمتونو x مساوي په 2 x مساوي په منفي 1 x مساوي په 1 x مساوي په منفي 2 دا قیمتونه چې تاسو ته درکړل شوي تاسو د دې درکړل شویو قیمتونو په کمک او د دې پولینومونو په قیمت تاسو د دې پولینومونو قیمتونه پیدا کړئ د ترکیبي ویش په مرسته دوستانو. نو د ترکیبي ویش څخه کار اخلو دوستانو. ترکیبي ویش څخه استفاده کوو. نو راځو دوستانو شروع پې کوو. د ترکیبي ویش په مرسته د دې پولینوم قیمت نظر د x د قیمت پیدا کوو. د دې پولینوم قیمت نظر د x د قیمت پیدا کوو. همچنان د جنیر راځو دوستانو څلورم جز اول شروع پې کوو. څلورم جز ترکیبي ویش یا ترکیبي تقسیم عملیه مخته وړو. ښه د x په توان د 4 جز هغه ضریب چې دی 4 دی دوستانو. پسې د x په توان د 3 ضریب 6 دی دوستانو. د مربع ضریب 1 ده. د x ضریب 1 ده او منفي 3 دی ثابت قیمت دوستانو. د x قیمت هم د دې پولینوم مربوط د x قیمت منفي 2 ده دوستانو. په منفي 2 تقسیموو. راځو ښایي 4 په خپله راکوزوو. ښه متوجه دوستانو. 4 په خپله راکوزوو. 4 ضرب د منفي 2 منفي 8 کېږي دوستانو. منفي 8 او مثبت 6 منفي 2 کېږي. منفي 2 په 2 کې مثبت 4 کېږي دوستانو. 4 جمع 1 5 کېږي. 5 په منفي 2 کې منفي 10 کېږي دوستانو. منفي 10 او مثبت 1 منفي 9 کېږي دوستانو. منفي 9 ضرب د منفي 2 مثبت 18 کېږي دوستانو. مثبت 18 منفي 3 15 کېږي دوستانو. مثبت 15 د دې پولینوم باقي مانده 15 شو. ښایي د دې پولینوم قیمت د x مساوي په منفي 2 لپاره 15 ده دوستانو. مشکل نشته انشاءالله. راځو د دریم جز ته. دریم جز حل کوو دوستانو. دریم جز عیني شکل 2 منفي 15 دوستانو. دلته x مربع نشته. د x مربع د ضریب په ځای 0 لیکم. منفي 15 او 6 ښه دلته د دې مربوط د x قیمت چې ده 1 ده په 1 تقسیموو دوستانو. راځو په لومړي قدم کې 2 په خپل حالت راکوزوو دوستانو. 2 په 1 کې 2 او منفي 15 منفي 3 کېږي دوستانو. منفي 3 په 1 کې منفي 3 منفي 3 او 0 منفي 3 کېږي دوستانو. منفي 3 په 1 کې منفي 3 منفي 3 او منفي 15 منفي 8 دوستانو. منفي 8 په 1 کې منفي 8 منفي 8 او 6 منفي 2 کېږي دوستانو.
د دې پولینوم باقی مانده منفي 2 شوه، یعنې د دې یعنې په دې معنا کله چې دا پولینوم موږ په د دې پولینوم قیمت منفي 2 شو، څنګه چې باقی مانده منفي 2 شول، قیمت یې همچنان د باقی مانده قضیې په اساس یا د ترکیبي ویش په مرسته موږ د دې باقی مانده ته د دې قیمت هم ویلی شو، ځکه چې ثابت شوی دی. ښه دوستانو، دویم جز او دریم جز یې په عین شکل دی. راځئ یو جز یې بل عمل کوو او بل جز یې بیا ستاسو لپاره. دوستانو، نه پوهېږم چې تاسو به غواړئ چې زه د دویم جز حل کړم او که لومړی جز حل کړم. نو بس انشاءالله دواړه اسانه دي، مشکل نه دي، ستونزمن نه دي ډېر. خو زه به دویم جز حل کړم. راځمه ضریبونه یې د لاندې راښکته کوو. 3 4 -5. دوستانو فکر کوم دلته مو اشتباه نیولی ده. دا یې د x 3 توان، دا یې د x 2 توان، ښایي په دې پسې باید د x 1 توان وي. نو که دا د x 1 توان ونیسو، انشاءالله همدغه سوال ده. په دې شکل ده، یو x موږ پکې اضافه نیولی ده -1. ښه، د x قیمت هم -1 ده، ښه -5 او -1 ښایي چې د x قیمت -1 ده، په -1 یې تقسیموو. دوستانو په لومړي قدم کې 3 په خپل حالت راښکته کوو. راځو 3 په -1 کې -3 -3 او څلور -1 کېږي. دوستانو -1 ضرب د -1 -1 کېږي، -1 -5 -6 کېږي. دوستانو -6 ضرب 1 -6 کېږي. دوستانو 6 او -1 -5 کېږي. دوستانو -5. ښه دوستانو، راځو باقی مانده 15 شو. باقی مانده چې 15 شو، ښایي د دې پولینوم قیمت 15 ده. دوستانو نظر د x مساوي په -1 قیمت ده. 23 سوال ده. دوستانو 23 سوال په دې شکل ده. 4 دانې معادلې راکړي، د دې معادلو یو جذر یې راکړی دی. موږ د ترکیبي ویش په مرسته د دې معادلو نور جذرونه پیدا کوو. دوستانو خیر، راځو ډېر ساده دی. دوستانو څلورم جز حل کوو. د څلورم جز نه شروع کوو، پسې پورته ځو. راځئ دوستانو، ښایي د ترکیبي ویش په مرسته یې تقسیموو. دوستانو د x په توان 4 ضریب 1 پسې -1 -9 -11 او -4. دوستانو د دې معادلې جذر یو جذر یې -1 ده، ښایي په -1 یې تقسیموو. دوستانو راځو په لومړي قدم کې یو په خپله راښکته کوو. دوستانو یو په -1 کې ضربوو، -1 کېږي. دوستانو -1 -2 کېږي. دوستانو -1 په -2 کې -2 کېږي. دوستانو -2 او -9 -1 کېږي. -1 ضرب د -2 کېږي. دوستانو -2 او -11 -4 کېږي. دوستانو -4 په -1 کې -4 کېږي. دوستانو -4 او -4 صفر کېږي. دوستانو راځو موږ ته چې کومه ښه وروسته د تقسیم څخه موږ ته په لاس راغلی معادله یا په لاس راغلی پولینوم x مکعب -2 x مربع -7 x -4 دی. دوستانو چې تجزیه یې لږ نور هم ساده کېږي. په x -1 د تقسیم قابلیت لري، په x -1. دوستانو په x -1 چې تقسیم قابلیت لري، خیدا مساوي د 0 څخه وضع کوو، یو د مساواتو دېخوا وراړوو. x مساوي کېږي په -1. دوستانو ښایي په لاس راغلی پولینوم دلته حاصلې تقسیم چې کوم پولینوم موږ ته په لاس راغلی، بیا یې په x په -1 تقسیموو. دوستانو ښایي -2 -4 بیا په -1 تقسیموو. دوستانو دا یې اوله مرحله. دویمه مرحله بیا په -1 تقسیموو. راځو دوستانو یو په خپله راښکته کوو، یو په -1 کې -1 دلته لیکو. دوستانو -1 او -2 -3 کېږي. دوستانو -3 په -1 کې -3 کېږي. دوستانو -3 او -3 او -4 کېږي. -4 ضرب د -4 کېږي. دوستانو -4 او -4 صفر کېږي. دوستانو
دوستانو په دویمه مرحله کې په لاس راغلی پولینوم یا حاصل تقسیم مساوي شو x مربع منفي 3x منفي 4 په دې شکل دی دوستانو. x مربع منفي 3x منفي 3x منفي 4. دوستانو څرنګه چې دا یوه معادله ده خو مساوي په صفر یې وضع کوو. راځو دا تجزیه کوو دوستانو. ښه x په x کې x مربع داسې عددونه چې ضرب یې کوو منفي 4 شي او چې جمع یې کوو منفي 3 شي مثبت 1 او منفي 4 دي دوستانو. ښایي دا پولینوم هم چې تجزیه کړو دوستانو. راځو له لومړي سر څخه نیسو دوستانو. موږ په لومړي قدم کې چې تقسیم کو په منفي 1 تقسیم کو. په دې مطلب چې په x مثبت 1 مو تقسیم کوم. x مثبت 1 په دې شکل x مثبت 1 مساوي په 0 x مساوي په منفي 1 دوستانو. په منفي 1 مو چې تقسیم کو خو په اصل کې په x مثبت 1 تقسیم کړای. په لومړي قدم کې مو په x مثبت 1 تقسیم کو پولینوم x مثبت 1 دوستانو. په دویم قدم کې بیا په x منفي 1 تقسیم کوم ضرب د x مثبت 1. په دریم قدم کې دوستانو په دریم قدم کې چې موږ دا په لاس راغلی پولینوم یا په لاس راغلی حاصل تجزیه کو یو کوس کېږي x منفي 4 او بل کوس کېږي x مثبت 1 دوستانو. x مثبت 1 دوستانو. ښایي د دې څلورم جز نور جذرونه بغیر د منفي 1 جذرونه دوستانو دا چې څنګه مساوي دی په 0 دا معادله عین دغه معادله ده دا چې مساوي ده په 0 ښایي دا 1 حد 2 حده 3 حده 4 حده 4 حده معادله شوه چې 4 حدونه یو د بل سره د ضرب په حالت کې دي. ښایي که چیرې دا مساوي په 0 وي حتما یا په دې کې دا 0 ده یا دا 0 ده یا دا 0 ده یا دا 0 ده چې دا ټول نور ټول ورسره 0 شوي دي. ښه راځو موږ یو ریډه د 0 څخه وضع کوو 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 او د x قیمتونه په لاس راوړو دوستانو. دوستانو که تاسو فکر وکړئ x مثبت 1 x مثبت 1 x مثبت 1 دا درې واړه که ځان ته مساوي په 0 وضع کوو هماغه یو شی کېږي. ښایي یو ځل یې په 0 وضع کوو دوستانو. x مثبت 1 مساوي کېږي په 0 یو د مساوات اخوا ولاړوو x مساوي کېږي په منفي 1 یو جذر یې x منفي 1 شو دوستانو چې موږ ته یې راکړی هم و یو جذر یې x منفي 1 شو. په دریو حالتو کې همدغه یو راکوي دوستانو. بل کوس یې x منفي 4 ته دوستانو x منفي 4 مساوي په 0 4 د مساوات دېخوا ولاړوو دېخوا پاتې کېږي خالي x دوستانو مساوي کېږي په مثبت 4 کېږي دوستانو. دویم جذر یې مثبت 4 ده دوستانو. د دې معادلې یو جذر یې موږ ته راکړی و منفي 1 موږ یې بل جذر پیدا کړو مثبت 4 بل جذر یې هم پیدا کړو منفي 1 بل جذر یې هم پیدا کړو منفي 1 دوستانو او منفي 1 دوی په خپله راکړی و. نو جذرونه په مجموع کې دوه دانې جذرونه شول x مساوي کېږي په منفي 1 او x مساوي کېږي په مثبت 4. راځئ دوستانو دریم جز حل کوو. دوستانو دا دریم جز یو جذر منفي 1 ده یو جذر منفي 1 ده موږ نور جذرونه پیدا کوو. راځئ دوستانو د ترکیبي ویش په مرسته جذرونه نور جذرونه پیدا کوو د ترکیبي ویش په مرسته یې ویشو. دوستانو د x په توان 4 ضریب 1 ده د x مکعب نشته پکې په ځای 0 لیکو منفي 15 او خالی x هم نشته پکې دوستانو په ځای 0 لیکو مثبت 4 دوستانو ثابت عدد. یو جذر منفي 1 ده په منفي 1 تقسیموو دوستانو. راځو په لومړي قدم کې یو په خپله راښکته کوو یو په منفي 1 کې منفي 1 کېږي دوستانو منفي 1 0 منفي 1 کېږي منفي 1 په منفي 1 کې مثبت 1 کېږي دوستانو مثبت 1 او منفي 15 منفي 4 کېږي دوستانو. منفي 4 په منفي 1 کې مثبت 4 کېږي مثبت 4 جمع 0 هماغه 4 کېږي 4 ضرب 1 منفي 4 کېږي دوستانو منفي 4 او مثبت 4 0. لومړی قدم دوستانو موږ ته چې کوم پولینوم د تقسیم د عملي وروسته په لاس راوړي یا حاصل په لاس راوړي x مکعب منفي x مربع منفي 4x مثبت 4 دوستانو. راځو ښایي په لاس راغلی پولینوم
یا دغه پولینوم یا حاصل تقسیم بیا په x منفي یو د ویشل وړ دی دوستانو. یعنی دا پولینوم که چیرې موږ نظر ورته وکړو په x منفي یو د تقسیم وړ دی، په x منفي یو خای په x منفي یو مساوي کېږي په صفر وضع کوو دوستانو، یو د مساوات اخوا راوړو x مساوي کېږي په مثبت یو. راځئ دوستانو تاسو یو شی په یاد سره لرئ دلته چې موږ دلته خو موږ پوه شوو چې د معادلې یو جذر مساوي کېږي په منفي یو د x یو قیمت منفي یو د دوستانو موږ تیار کړی دی. نو راځو ښایي بیا یې تقسیموو دوستانو، یو منفي یو او منفي څلور او څلور تقسیم دی پر یو دوستانو، په دې د تقسیم وړ ده، په دې تقسیموو. راځو ښایي تقسیموو یې، یو په خپله راښکته کوو، یو په یو کې یو دوستانو، منفي یو مثبت یو صفر کېږي، صفر په یو کې صفر، منفي څلور په خپله راښکته کوو، منفي څلور په یو کې منفي څلور، څلور منفي څلور مثبت څلور صفر کېږي دوستانو. څرنګه چې باقیمانده صفر شوه، ښایي دا په لاس راغلی پولینوم یا خارجي قسمت چې موږ ته په لاس راغی په x منفي یو د تقسیم قابلیت لري، یعنې پوره تقسیمېږي، باقیمانده صفر کېږي. ښایي د x قیمت بل شی شو، د x قیمت بل یو شو دوستانو، دا په یاد لرئ. د x یو قیمت منفي یو موږ ته یې مخکې راکړی و، موږ چې یو پیدا کړو x مثبت یو شو دوستانو. ښه راځئ دوستانو موږ ته په لاس راغلی پولینوم x مکعب منفي صفر x مربع منفي څلور شو دوستانو، په دې شکل x مربع منفي څلور، په دې شکل حاصل تقسیم یې په دې شکل موږ ته په لاس راغلی دی. ښه موږ دا کولی شو په دې شکل یې ولیکو چې x مربع منفي دوه مربع دوستانو، x مربع منفي دوه مربع دوستانو، دا په دوو قوسو کې وویشو، یو قوس یې x منفي دوه کېږي دوستانو، بل قوس یې x مثبت دوه کېږي دوستانو، مساوي کېږي په صفر. دوستانو که چیرې دا معادله مساوي د صفر سره وي، حتما یا په دې کې دا مساوي د صفر سره ده یا دا حد مساوي د صفر سره. راځو په نوبت یا دا د صفر سره مساوي وضع کوو یا دا د صفر سره مساوي وضع کوو. ښایي که چیرې دا د صفر سره مساوي وضع کړو دوستانو، x مثبت دوه مساوي په صفر، x مثبت دوه مساوي په صفر، x د مساواتو اخوا راوړو، x مساوي کېږي په منفي دوه. که چیرې دا د صفر سره وضع کړو، ښه دلته x مساوي شه په منفي دوه دوستانو. که چیرې x منفي دوه مساوي په صفر وضع کړو دوستانو، دوه د مساواتو اخوا راوړو، x مساوي کېږي په مثبت دوه. بل قیمت هم چې پیدا کړو دوستانو x مثبت دوه دی او x منفي دوه دی دوستانو. ښایي د دې معادلې یو جذر یې راکړی و منفي یو، نور جذرونه چې موږ پیدا کړل یو پیدا کړو، یو x مساوي کېږي په مثبت دوه او بل x مساوي کېږي په منفي دوه، دا یې جذرونه دي دوستانو. نور همدغه یې جواب دی دوستانو. راځو دوستانو دویم جزیه ده، دویم جزیه ده پولینومي معادله یې راکړې ده، یو جذر یې راکړی دی، پولینومي معادله د x مکعب منفي 5x مربع مثبت 2x مثبت 11 مساوي کېږي په صفر، یو جذر منفي یو ده دوستانو، نور جذرونه موږ پیدا کوو. ښایي راځو د ترکیبي ویش په مرسته یې موږ نه د جذرو د پیدا کولو غوښتنه کړې ده دوستانو. ښایي راځو پیدا کوو یې، یو منفي 15 اوه 11 دوستانو تقسیم پر منفي یو، ځکه دا د دې معادلې یو جذر ده دوستانو. راځو په لومړي قدم کې یو په خپله راښکته کوو، یو په منفي یو کې منفي یو دوستانو، منفي یو منفي 15 منفي شپږ منفي شپږ ضرب یو مثبت شپږ او مثبت اوه 11 په منفي یو کې منفي 11 دوستانو، 11 منفي 11 صفر. راځو دوستانو دلته چې موږ ته کومه معادله په لاس راغلې ده x مربع منفي شپږ x مثبت 11 دوستانو مساوي کېږي په صفر. کله چې موږ دا تجزیه کړو یا هم تقسیم کړو، کوم پولینوم خارجي قسمت چې موږ ته په لاس راغی دوستانو همدغه دی، x مربع منفي شپږ x مثبت 11 او یو پولینوم د هغه د پولینوم یا د معادلې جذر چې منفي یو ده، په دې معنا چې x مثبت یو بل قوس دی د پولینوم. ښه راځئ دوستانو د
پاسنای پولینوم په دې شکل واوښتی دی مساوي کېږي په صفر که چیرې دا مساوي په صفر وي دوستانو دلته دوه دانې حدونه دي یو حد په دې قوس کې تاسو وینئ یو حد په دې قوس کې تاسو وینئ خیر کله چې دا مساوي په صفر شوی حتما یا دغه حد صفر ده او یا دغه حد صفر ده چې یو د بل سره ضرب شوي ټول حد یې صفر کړی دی ټول پولینوم یې صفر کړی دی خیر راځو موږ یو ریډه د صفر څخه وضع کوو یو ریډه د صفر څخه وضع کوو دا هم چې د صفر څخه وضع کوو دا خو موږ ته راکړی دی چې یو جذر منفي یو ده دا خو پیدا ده خیر په دې کې مشکل نشته دوستانو راځو موږ دا په صفر وضع کوو په دې شکل ایکس مربع منفي شپږ ایکس مثبت 14 دوستانو مساوي کېږي په صفر راځو دویمه درجه یو مشغوله معادله ده دلتا یې څېړو چې څنګه چل ده آیا اصلا نور جذرونه لري او که نه لري یو جذر لري دوه جذرونه لري دوستانو دلتا موږ په دې رقم تعریف کړې وه چې دلتا مساوي کېږي بي مربع منفي څلور ضرب د ا ضرب د سی دوستانو دلتا مساوي کېږي په د بي مربع د بي قیمت شپږ ده شپږ کې شپږ دېرش کېږي دوستانو منفي ښه څلور ضرب د 14 ضرب د دوستانو د ا قیمت یو ده څلور ضرب د یو هماغه څلور کېږي څلور ضرب د سی دلته ضرب د سی یعنې ضرب د ضرب د سی یعنې ضرب د 14 دوستانو څلور ضرب د 14 یا په دې رقم یې ولیکو ساده یې ولیکو څلور ضرب د یو ضرب د 14 دوستانو ښایي دلته مساوي کېږي په شپږ دېرش منفي څلور په درې کې 12 څلور په یو کې څلور 52 شپږ دېرش منفي 52 دوستانو دلته مساوي کېږي د شپږ د 52 نه چې شپږ دېرش لاړ شي دلته یو منفي عدد پاتې کېږي دوستانو نور مهمه نه ده چې لوی دی کوچنی دی لوی دی متوسط دی خو یو منفي عدد پاتې کېږي ځکه منفي 52 لوی دی د شپږ دېرش نه خو چې منفي عدد پیدا شو دوستانو چې د دلتا قیمت منفي شو دا معادله چې دا جذرونه نه لري په حقیقت کې خیر د دې پولینوم همدغه یو جذر دی چې منفي یو ده بل جذر نه لري دوستانو د دې په خاطر چې د دلتا قیمت منفي عدد شو دوستانو لومړی جزء ده لومړی جزء په عین شکل جذرونه پیدا کوو راځو ښایي ګورو چې نور جذرونه څنګه دي دوستانو ایکس مکعب راځو دوستانو د ترکیبي ویش مستقیم د ایکس مکعب ضریب یو ده دوستانو پسې منفي درې پسې مثبت یو منفي درې دوستانو په درې تقسیموو ځکه د دې معادلې یو جذر درې دی دوستانو راځو په لومړي قدم کې یو په خپله راښکته کوو یو په درې کې درې کېږي دوستانو منفي درې مثبت درې صفر کېږي صفر په درې کې صفر کېږي دوستانو صفر جمع یو کېږي یو په درې کې درې کېږي دوستانو منفي درې مثبت درې صفر کېږي دوستانو نو راځو په لاس راغلی پولینوم دلته د ایکس توان صفر ده دوستانو دا خو باقي مانده ده دلته د ایکس توان یو ده دوستانو دلته د ایکس توان دوه ده په دې شکل یې لیکو دلته لیکو ښایي ایکس مربع مثبت صفر ضرب د ایکس مثبت یو دوستانو ښایي چې لږې ساده کړو ایکس مربع مثبت یو په دې شکل کېږي دوستانو خیر راځو مربع مثبت یو دوستانو مساوي د صفر څخه وضع کوو مساوي د صفر څخه وضع کوو د ایکس مربع په دې شکل مثبت یو مساوي کېږي په صفر وضع کوو یو د مساوات دې خوا اړوو دوستانو ایکس مربع مساوي کېږي په منفي یو دوستانو دوستانو د مساواتو د دواړو طرفونه جذر نیسو د دې په خاطر چې د ایکس قیمت موږ په لاس راوړو چې د ایکس مربع نه جذر ونیسو ایکس کېږي د منفي یو نه چې جذر ونیسو همدغه جذر کېږي دوستانو موږ او تاسو پوهېږو چې په حقیقي عددونو کې منفي عدد جذر نه لري خیر راځو د دې په اساس وایو چې دا معادله نور جذرونه نه لري څلرویشتم سوال ده دوستانو یو د پی ایکس پولینوم راکړی مساوي په صفر ده وایي د دې درجه څو ده څلور جوابونه یې ورکړي دي دوستانو موږ تاسو مخکې ویلي وو که چیرې یو پولینوم صفر وي یا صفري پولینوم وي د هغې درجه تعریف شوې نه ده نو ښایي جواب یې همدغه دی چې د دې درجه تعریف شوې نه ده دوستانو تعریف شوې نه ده دوستانو همدغه جواب ده پنځه سوال ده دوستانو پنځه سوال په دې شکل ده یو مثلث یو مستطیل ده
د دې مستطیل ابعاد یې راکړي دي او دوه مستطیلونه دي د دواړو مستطیلو ابعاد یې راکړي دي اوږدوالی او سود یې راکړی ده. وایي تاسو د یوه مستطیل د مساحت نه د بل مستطیل مساحت منفي کړئ او حاصل یې په لاس راوړئ دوستانو. داسې یو شکل ده دوستانو. مثال یو مستطیل ده. تاسو فرض کړئ چې دا یو مستطیل ده دوستانو. شکل خو یې صحیح نه شو. دا یو مستطیل ده. د دې اوږدوالی چې دا x مثبت 15 ده. اوږدوالی x مثبت 15 ده او سوري x مثبت 2 ده دوستانو. راځئ یو بل مستطیل یې هم راکړی ده. یو بل مستطیل یې هم راکړی ده چې د دې مستطیل اوږده x مثبت 3 دی دوستانو. تاسو فرض کړئ چې همدغه صحیح شو. او سوري x مثبت 1 ده دوستانو. x مثبت 1. اوس د دې مستطیل د مساحت څخه د دې مستطیل مساحت تعبیر کوو دوستانو. راځو کله چې موږ د یو مستطیل مساحت پیدا کوو طول ضرب عرض یې کوو دوستانو. دا هم په دې شکل طول ضرب عرض یې کوو. راځو اول د دې مساحت پیدا کوو، بیا د دې مساحت پیدا کوو، بیا د دې مساحت څخه د دې مساحت تعبیر کوو او حاصل یې په لاس راوړو. راځئ دوستانو اول د دې مساحت پیدا کوو دوستانو. د دې مساحت اوږدوالی x جمع 15 ده دوستانو ضرب دی سوري هم x مثبت 2 ده دوستانو. دا چې ساده کړو x په x کې x مربع دوستانو مثبت x ضرب د 2x 15 په x کې مثبت 15x او مثبت 15 په 2 کې مثبت لاس کېږي دوستانو. که لږ نور ساده کړو x مربع په خپله 2x جمع 15x اوx کېږي. اوx جمع لاس هم په خپله دوستانو. راځو د دویم مستطیل مساحت پیدا کوو دوستانو. د دویم مستطیل مساحت پیدا کوو. اوږدوالی ده x مثبت 3 او عرض یم ده x مثبت 1 دوستانو. راځو ضربوو یې هم په دې شکل x په x کې x مربع مثبت 1 په x کې x مثبت 3 په x کې 3x مثبت 3 په 1 کې 3 دوستانو. مساوي کېږي په x مربع په خپله دوستانو. x مربع په خپله x جمع 3x مثبت 4x کېږي مثبت 3 هم په خپله دوستانو. راځو د دې مساحت څخه دا مساحت منفي کوو دوستانو. a منفي b به یې ولیکم دوستانو. مساوي کېږي x مربع منفي 9x مثبت لاس. دوستانو کله چې زه دا ته منفي کوم د دې علامه باید منفي شي لکه څرنګه چې موږ د پولینوم د تفریق کولو په حالت کې د هر حد یا د هر عدد علامه تغییر کوله نو همدلته هم په همدې شکل د هر عدد علامه تغییر کوو دوستانو. دلته x مربع دی ښایي منفي x مربع لیکم دوستانو. منفي x مربع یا که په کاغذ کې ولیکم په دې شکل دوستانو. منفي په کاغذ کې همدا د پولینوم مساحت د مستطیل مساحت ولیکم نو بیا منفي د علامه په د کاغذ کې ضرب کړم هماغه شی کېږي دوستانو. هېڅ فرق پکې نه راځي. یا که د په سطحي شکل مثلا تقسیم کړم حاصل یې دلته ولیکم هغه هم عین شی راځي دوستانو. راځئ په همدې ساده طریقه یې تفریق کوو. منفي x مربع کېږي دوستانو. دلته چې په منفي کې ضرب کړو منفي چې په دې کې ضرب کړو منفي کېږي منفي 4x کېږي دوستانو. په دې کې چې منفي ضرب کړو علامه منفي کېږي منفي 3 دوستانو. حاصل یې مثبت x مربع منفي x مربع دا یو د بل سره خلاصېږي. منفي 9x دوستانو دلته منفي 9x مثبت 9x باید شي. 2x او مثبت 15x مثبت 9x کېږي دوستانو. مثبت 9x او منفي 4x مثبت 3x کېږي دوستانو. مثبت 3x او دلته مثبت لاس او منفي 3 مثبت 9 دوستانو. همدغه جواب ده دوستانو. 3x مثبت 1.